بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو، زما نوم عزت الله نظامي د بلوچستان ایالت د زړو سرانانو د افغان پنډغال یو اوسیدونکی یم. زه د پښتو ژبې یو ممثل، شاعر او لیکوال یم. نو ما چې کوم تقریبا ډرامې هم لرم په یوټیوب کې خپلې، او نن غواړم چې د ظاهر پښتون صاحب سره کښېنم او د ده د طریقه پر یونیسیار او داسې نورو مؤسساتو باندې غږ وکړم چې هغه زما ځینې مشکلات چې هغه را رفع کړي. لکه مطلب د کیمرې یو لوی مشکل زه لرم، د مایکونو مشکل دی، داسې ډېر مشکلات دي. نو نور به تاسو د ظاهر پښتون صاحب په خپله ووایي. مننه نظامي صاحب چې دی درنو لیدونکو، د پښتو ژبې واقع په د کډوالۍ په دې سختو شرایطو او د کډوالۍ یا د مهاجرت په دې چاپیریال کې تولد شوی او رالوی شوی دی. دی د پښتو ژبې یو ښه ممثل دی، خو ډېر کار ته ضرورت لري. هغه لوی ممثلانو ته ضرورت لري چې مقصد هغه د ته لارښوونه وکړي. او بل یونیسیار او ویس د دوو ادارو څخه مې دا غوښتنه ده په حیث د یو افغان کډوال چې ده ته د کیمرې ضرورت دی، او کوم چې دی یاد کړله د لوډو ضرورت دی چې دی د خپل ممثلتوب یا خپل اداکاري وکړي، د هغه په برکت باندې مخ ته بوځي. بیا هم که داسې یو بل څوک وي یا بله اداره وي د ده سره غواړي چې مقصد په دې اړوند باندې مرسته وکړي، نو دا به د پښتو ژبې دپاره او د خلکو د خندولو یا د خلکو د سمې لارې ته رابللو او خوشحاله ساتلو دپاره یو ښه مرجع وي. نو هیله لرم چې د عزت الله نظامي صاحب مرستندوی واوسئ. مننه.